ای خورکی آیا پوهیږي چې د غرب وحشي تمدن تا ته ستا د ازادۍ تر عنوان لاندې له تا څه غواړي؟ آیا پوهیږي چې لیوان د معصومې رمې د خلاصون چغې ولې وهي؟ آیا پوهیږي چې ستا عزت او حیا په حجاب کې نغښتي؟ مسلمان خورې د وخت او حالاتو تور تم او د غرب وحشي تمدن غواړي چې تا نه ستا عزت عفت او حیا واخلي، ستا د اسلامي پردې دنګ مینار ونړوي، ستا ښکلی اسلامي او کلتوري حجاب بې ارزښته کړي او غواړي تا په خپله ټولنه کې له بې قدرۍ سربیره تا بې حیثیته بې ارزښته او بالاخره عفت دې تر پښو لاندې کړي. ګرانې خورې مه پرېږده چې غربي په وحشت ککړ کلتور ستا په پاک جسم او نظر کې ښکاره او ستا د 2 ورځو ښایست ستا دنیا او آخرت له غمونو ډک کړي. ګرانې خورې ستا پر ټنډه د یوې مسلمانې نوم دی، ته د یو مسلمان پلار لور او د یو مسلمان ورور خور یې. باید په خپل قدر وپوهیږي او د الله تعالی په سپېڅلو احکامو کې خپل ځان ومومي. هو حجاب او اسلامي پرده ستا عزت او کرامت دی، ته داسې مه کوه چې خپل همدغه کرامت تر پښو لاندې کړې. ته د غرب په اصطلاحاتو کې خپل ضمیر مه پټوه او مخو د غرب لنډغرو سره ځان برابروه. ته غوره پلار او نیکه لرې، ته غوره او مسلمانه کورنۍ لرې. لنډه ده ته هر هغه څوک لرې چې ته یې تمه کولی شي او تا ته خپل عزت او عفت درکولی سي، تا ته یو ښه او له ښکلاو ډک ژوند درکولی سي. ګرانې خورې د خپل حسن بې سترۍ سره خپل ژوند او ځان مه بې قدره کوه. د یوې خور ایمان او غیرت د هغې له پردې جامې او حیا څخه ډېره ښه څرګندېږي چې ښه او درنده جامه د یوې خور د عفت او عزت ښکارندویي کوي. قدرمنې خورې دا سمه ده چې نارینه باید د خپل لید ساتنه وکړي، خو پام دې وي چې خویندو ته هم الله پاک په اسلامي حجاب امر کړی دی. الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، یعنی په خپلو کورونو کې په قرار او اطمینان سره اوسئ او د جاهلیت د مخکینۍ زمانې د رسم او رواج سره موافق مه ګرځېږئ او اظهار د زینت او ښایست مه کوئ. ګرانې خورې پام وکړه الله تعالی دې په دنیا کې هم په حجاب سره د تکلیفونو او زورونو ساتي او آخرت لپاره خو دې حجاب مهمه وسیله ده. باید د الله تعالی احکام په عمل کې ومنئ او په حجاب پیل وکړئ.